کم از کم چې سپین ډکي په مخ ولاړ دي چې سپینه ږیره څومره اوږدی دا په مخ خوند کوي الله ته مونږ ټول نږدې شوي یو که نه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. بے شک د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په ذات کی پسیرت او صورت کی ستاسو د پاره د ژوند د تیرولو یو بهترین نمونه ده. ژوند ازدکای الله ته رسېدل غواړي او نیک سړی ځان جوړی نو لقد کان لکم فی رسول الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبادت په کومه طریقه کړې په هغه طریقه باندې عبادت شو. بس چې هر کار کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند ګورو چې دا مونږ د پاره یو بهترین نمونه ده. مثال کے طور پر تاسو آئے مونږ اودس کو. اودس یو عبادت تے د منځ د پاره یو وسیله ده. وسته اودس کوي نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند به وګوري چې د دواړو جهانو سردار په کومه طریقه اودس کړی او هغه شانته اودس وکړي. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. دې معنی دا ده چې کوم کار کو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو چې اودس کو چې وګورو چې د دواړو جهانو سردار څنګه اودس کړو. احادیث مبارکه وګورئ د دواړو جهانو سردار یو ځل اودس کو هر اندام یو ځل ووینځ اودس یې کو مخ یو ځل ووینځو لاسونه یو ځل ووینځل خولې ته اوبه یو ځل واچولې پوزې ته اوبه یو ځل واچولې داسې خپو باندې یو ځل اوبه ور واچولې. چې اودس نه فارغ شو نو صحابو ته وفرمایل وی ای صحابو دا هغه اودسو چې د دې نه بغیر مونځ نه روا کیږي لکه یو پیره انزل ضروری دی. چا یو اندام یو ځل اونوینځو وچ نه پاتې شو نو مونځ نه کیږي. وی دا هغه اودس دی چې د دې نه بغیر مونځ نه روا کیږي. یو پیره شوله بهترین استاذ وکړه څنګه په طریقه صحابه پوهیږي. په دویم ځل بیا اودس شروع چاردام چې کله اودس وکړو نو هر اندام دوه ځله ووینځل لاسونه دوه ځله ووینځل خولې ته اوبه دوه ځله واچولې پوزې ته دوه ځله واچولې خپې دوه ځله ووینځلې. چې د اودس نه فارغ شو نو صحابو ته وی دا هغه اودس دی چې په دې الله دوچن اجر ورکړي ډبل اجر په الله ورکړي چې هر اندام څوک اودس کې دوه پیری ووینځي. فارغ شو د اودس نه بل ټیم باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودس شو. صحابه ورته کتل صحابه الله یو بهترین استاد ورکړو. صحابه ته به چل خو
بل پیری بیا او دس کو نو هر اندام درې زله ووینځو. پوزې ته اوبه 3 زله، خولې ته 3 زله، لاس باندې 3 زله او خپو باندې 3 زله. چې کله هر اندام 3 زله ووینځو او دس نه فارغ شو، نو صحابو ته وی ای صحابو دا زما او دسته او زمانه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیو او 10 طریقه چې و هغه هر اندام 3 زله انزل. نو د یو پیره انزلو نه بغیر مون نه روا کېږي، 2 پیرې دې ووینځل ډبل اجر شو، او چې 3 پیرې دې هر اندام ووینځو نو د 1,40,000 انبیو په سنتو دې عمل وکړ. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. د امام الانبیاء په سیرت او صورت او کردار کې ستاسو دپاره ښکلی ژوند دی. که ژوند تینه ازده کوئ نو ډېر ښکلی تینه ازده کېږي. نو ګوره دی د اودس طریقه شوله چې هر اندام چې انځو نو 3 زله به انځو. دا د امام الانبیاء د اودس طریقه وه. داسې چې کله مونږ روټۍ خورو نو د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل. کتابونو لیکلی دي چې د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو. اکثر ډوډۍ ټیم شي تبلیغي حضرات پاسې وي ورګه لږ لاس په کنګال کو. دا بعضې ورته څه په مونږ لاسونه پاک دي، لاس انزلو ته څه ضرورت دی؟ پاک لاس دي که نه. د روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل دا د 1,40,000 کم و بیش انبیو په سنتو باندې عمل کوي دي. او کتابونو دام لیکلی دي چې کم سړی د روټۍ نه مخکې لاس انځي او وروستو ته نه لاس انځي، که په دې سړي هر څومره قرضی الله به قرضه ختمه کړي. بل کتابونو دام لیکلی دي چې دې کور کې به ډېر برکت وي. د دې سره ډېر خیر تړلی دی چې کله سړی د روټۍ نه مخکې لاس ووینځي او وروستو ته نه لاس ووینځي. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. داسې هر یو طریقه هر یو کار چې کوي نو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اله به کامیابي شته نه. ګوره مونږ یو بل رسم غلط روان دی، تاسو ته به علم وي. مونږ چې کله نکاح تړو نو په اجره کې تړو، او چې غم کوو نو په څه کې کوو؟ په جماعت کې کوو. غم په جماعت کې کوو، نکاح په څه کې تړو؟ په اجره کې. سنت طریقه دا ده چې نکاح به په مسجد کې کوي او غم به په اجره کې کوي. ښه، نکاح عبادت دی. نکاح به په جماعت کې کوي او غم به په اجره کې کوي. نو مونږ به نکاح په اجره کې کوو او غم به په جماعت کې کوو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. بل مونږ نکاح کې یو بل د شریعت خلاف کوو. چې کله نکاح تړلو ټیم شي د نکاح نو یو 2-3 تنه رادنده شي. څه له دنده شو؟ وی نکاح تړو که نه؟ ښه ولې؟ نه وی دا بار ډېر خلک ناست دی. نو ولې؟ نه وی د دې په مخ کې به د جینۍ نوم اخیستی شي. ښه ته داسې غیرتي راغلی. د دواړو جهانو سردار فرمایي نکاح به علی الاعلان کوئ. نکاح به پټه نه تړئ. ښه، نکاح به علی الاعلان تړئ. تاسو کوړي مدرسه لیدلي چې کله فارغېږي دا طلبه نو د بعضې علماو پکې نکاح که نه. شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه وله نکاح تړي که نه. 6,000 خو طلبه ناست د هغې په مخ کې وایي پلانکی د پلانکي لور مونږ پلانکي د پلانکي زوی ته وایي که نه وایي. نو د 6,000 خلکو په مخ کې نوم علي که نه. دا د شریعت موافق دی او نکاح پټه تړل دا د شریعت مخالف دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. قرآن یو آیات کې ډیر لوی معنی پرته وي. نو نکاح به علی الاعلان تړي، دا د شریعت حکم دی او دا د نبی علیه السلام طریقه م وه چې نکاح به یې کوله وتړله. دې کې فایده شته چې کله وی نکاح علی الاعلان وتړل شي، کوله و نکاح وتړل شي، نو کو سبا دا الک دې کور ته تګ راتګ کوي، بیا تلی شي خو دغه نکاح کړې ټور ده. نو کو سبا دې کور ته دې ځي راځي او نکاح پټه شوي نو خلق په تهمت لګي. او چې نکاح علی الاعلان شوي ټول خلق به خبري چې دا د خرګنۍ ده که نه، دې ځکه ځي راځي
سرګنی خدا الله د طرف نه بیا یو نعمت دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اره خبره کې حکمت ښه. نو نکاح د شریعت حکم دا دی چې علل اعلان به تړي، دا به ښکاره تړي. نبی علیہ السلام وایي د نکاح اعلان وکړي. بل زمونږ د شریعت خلاف څه رسم دی؟ تاسو ته پته شته چې کله واده کوو که نه واده، نو دا یو غلط رسم دی، دا د شریعت خلاف دی چې کلی کې خوا وشه، چمګاونډ، غریبانان، رشتہ داران هغه به پریږدو، مالداران خلق به راوولو. د دواړو جهانو سردار فرمایي، ښه زه نه وایم، د دواړو جهانو سردار فرمایي په ټوله دنیا کې ناکاره روټۍ هغه د واده روټۍ ده چې مالداران پکې روبلل شي او غریبانان پکې پرېښودی شي. دا د ټولې ډوډۍ نه ناکاره ډوډۍ په شریعت کې ده. زما نیت دا دی چې ډوډۍ ورکې او ثواب دې موشي، نیت مې دا دی ډوډۍ م ورکې، واده م وشي او ثواب م وشي، الله به خوشحاله شي، الله به خوشحاله شي. علما وایي د واده سنت طریقه دا ده، ښه ودرېدلې محله کې او چمګاونډ کې او رشته داران، رشته دار به د بل کلي نه م رابلې، ستا رشته داري بل کلي کې دی، هغه ته به اطلاع کوي، رشته دار به رابلې، بس اعلان وکوئ سبا زما د بچي واده دی، سبا به ټول راشئ چې روټۍ و. نبی علیہ السلام یو صحابي ولیده، د واده اثرات یې پې ولیدل که نه، نښې پې ښکارېدې. نبی علیہ السلام ورته واده دې کړی دی؟ یا تا ولې موږ نه یو خبر کړي؟ ګوره واده دې کوو، موږ نه دی خبرولو. اولم ولو بشاتن، وی ولیمه وکه شابه، د واده روټۍ وکه مړه، یو بیزه حلاله که شابه، یو بیزه حلاله که، خو موږ دا خلک خبر که چې راشو چې د واده روټۍ وخورو، چې د واده روټۍ وخورو، چې ولیمه وکړي. ولیمه مطلب مې دا دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، دا د شریعت خلاف دی. بل زمونږ بل عادت او رواج چې د شریعت خلاف دی، هغه څه دی؟ مونږ چې کله د بیمار تپوس لځو، دا مونږ غلطي کوو. د بیمار تپوس له چې لاړ شو، هلته ورسره بیا په ګینټو ناست یو، دا د شریعت خلاف دی. بیمار ته به هم تکلیف وي، که بیمار ته نه نو د کور خلکو ته خو تکلیف وي که نه، پناهي کړي نه، پردی کړي نه، او دې کینې د امام د بیمار سره قصې شروع کړي، دا د احادیثو نه خلاف دی. احادیثو مبارکو کې راځي د امام سره د بیمار سره به دومره ټیم کینې لکه چې سړی یو ځل اوښه اولوشي او دا بیا دوباره پی را پرېږدي. دا څاروي له شلي که نه، یو ځړې سړی اولوشي نو بیا وره لږه وقفه ورکوي، دا بیا پی را پرېږدي. دا څومره لږه وقفه دا زنانه څاروو کې منځ کې ورکوي یا نارینه یې لشي، یو ځل یې اولوشي نو بیا وله لږه وقفه ورکوي، دی بیا پی را پرېږدي، دا بچې ورته پرېږدي. دق عمره ټیم نبی علیہ السلام فرمایي د بیمار سره به کینې او سیوا به نه کوي. دق عمره ټیم دا د شریعت خلاف دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، د امام الانبیاء په ذات کې او په سیرت او په صورت کې تاسو دپاره د ژوند د تیرولو یو بهترین نمونه ده. ښکلی ژوند تیری، غم به غم وشي، خادي به خادي وشي، بیمار بیمار پرسی به وشي او الله به درنم خوشحاله شي. زم واده دې وشي او چې الله درنه خوشحاله شي، نکاح دې وشي او الله درنه خوشحاله شي، د بیمار تپوس دې وشي او الله دې درنه خوشحاله شي. نو هر کار چې کوو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نبی علیہ السلام رب العالمین دنیا ته یو بهترین استاذ را لېږلی، وایي نه ستا منم مه زما منه، ما پسې مه راپسې کېږي، زما پیروکاري مه کوئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نماینده هغه پسې ځه. نبی علیہ السلام څنګه کړي وو، زه به د نبی علیہ السلام پسې ځم. ټولې دنیا دپاره یو بهترین استاذ، داسې استاذ نه نو وایم قربان. صحابه سره ډېر خوشحاله. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو، نو خپلې مور ته کېناستو، د ایمان دعوت یې وله ورکړو. مور ته وی نبی علیہ السلام د الله پیغمبر ومنه، هغې مور یې لږې ورانې بدې بدې خبرې وکړې. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ په جړا شو، جړلې او د نبی علیہ السلام خواله راغی. نبی علیہ السلام ورته ابو هریره ولې جاړې؟ ګوره داسې استاذ ولې جاړې؟
وې د الله حبیب مور ته مې نن د اسلام دعوت ورکو نو ستا په باره کې ډېرې نازیبه خبرې وکړې امې برداشت کولی نه شوې چې جړا رالم وې مور ته مې دعا نه کوي نبی علیه السلام وې اللهم اهدي ابي هريره امام الانبیاء خو دعا ونه اللهم اهدي ابي هريره خدایا د ابو هريره مور مسلمانه کې خدایا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وړ می باغ چې کور ترالم دروازه می وټکولا دن دن رات مور وی مکانک ابا هريره یا ابا هريره ابو هريره په خپل ځای ودرېږي چې را دن د نشي کور ته ګورې مور می ایمان راوړې غسل کو ما ته را دن د نشي ګورې ما وی صحیح ده مکانک په خپل ځای ودرېږي را دن د نشي مې صحیح ده چې ور دن د شوم مور ته مې وکتل مور راته وی اشهد الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ابو هريره زه گواهی کوم چې د الله ذات یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی ما ایمان راوړ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ را منډې کړې د ډېرې خوشحالۍ نه جړل اولې د ډېر خفګان نه جړل مور نبی علیہ السلام شان کې بدې خبرې کړې وي نبی د ډېرې خوشحالۍ نه جړل او را منډې والې راغې نبی علیہ السلام ابو هريره ولې جاړې ویل الله حبیب مبارک شمور می مسلمان شولا او ستا دعا الله زما د مور په حق کې قبول کړله دسی نمائندگی به د صحابه وکوله ها دسی استاد الله دنیا ته را لګل ورته دسی نه وای چې ما بارک کې بدې خبرې وکړې ورشه انتقام تی وا نه ابو هريره سبا نه وایي بس دعا به وکړو چې الله مسلمانه کی ها دا سوچ به د پلار او د مور په باره کې د انتقام نه کوي ښه پلار ته به حکم نه کوي پلار ته به مشوره ورکوي او پلار د پاره به دعاګانې غواړي مور او پلار سره به په یوه توله نه چلیږي داسې ښکلی استاذ جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي چې کله خندق کنستو الله دې مونږ ټول بوزي مدینې منورې نه غیر چاپیره چې کوم خندق دی غزوه احزاب د پاره دا خندق کنسته کېدو صحابه لګیو خندق کنستو د غزوه احزاب مدینی منورې نه غیر چاپیره کنسته شوی دی ښا نبی علیہ السلام چې کله صحابه دا خندق کنستو نو یو غټ پکې ښکارا صحابه گزارونه ورکی نه ماتي نبی علیہ السلام ورته سدي یو غټ ښکارا شو نبی علیہ السلام انا نازل زکوزیګم چې نبی علیہ السلام را کوش شو او گزارې ورکو نو صحابي وی ما چې وکتل دې ګېډه پورې کاڼي تړلي د لوږې د لاسه چې داسې مله دې ګېډې ته وکتل نو ګېډه پورې کاڼي تړلي ما هغه چې نبی علیه السلام څنګه ګزار را پرېښود د شګې په شان ریزه لاړه هغه خو ما خو ګېډه پورې کاڼي ولیدل که نه ډایرکټ کور ته رالم بیبي ته مې وې څه ترتیب د ډوډۍ نه جوړو چې نبی علیه السلام ډوډۍ له راولم خو څو صحابه به ورسره نور کمه ډېر د لوږې په حالت کې مې ولید ډوډۍ له نه راولم ما ته چې ولې نه چې کور څه شته وی یو ساع وربشې پرتې وي ښه یو ساع سرسایه مونږ نیم ساع ورکو نیم ساع پاو کم 2 کیلو دي که نه نو دا روغ ساع نو پاو کم 2 کیلو مطلب 3.5 سیره ښه 3.5 سیره خواوشه د دړۍ نه لږ کم وایي دک عمره وربشې وي ما ته چې بس دا وړه کوو نو دا میچن کوو بس برابر وي ما ټیک ده 3.5 سیره وربشي څه دي 3.5 سیره وربشي څه دي وایي کور را کړه د بیزي یا د ګړې یو کچ بچې ولاړو بیا هغه مې زر ذبحه کو هغه مې حلال کو دې ته مې وایي دا کټوۍ کې باندې که زه ځم چې نبی علیه السلام ته ووایم چې ډوډۍ له راشه وایي چې ورله وه نبی علیه السلام ته مې د الله حبیبه د ډوډۍ انتظام مې دله وکړو ته یو څو صحابه راځئ نه وایي نبی علیه السلام خپل هم وږي او صحابه هم وږي چې ما خبره وکړه وایي داسې تیز اواز یې وکړو چې ای صحابه و راځئ جابر نن ډوډۍ کړې ده رضی الله راځئ ډوډۍ لزو چې زما د خولې نه اواز واورېدو نو صحابه خو ډېر د لوږې په حالت کې وو نو اواز یې داسې په تیزه وکړو ای صحابه و راجمه شئ راځئ نن جابر رضی الله تعالی عنه ډوډۍ کړې راځئ چې زه ډوډۍ له ما ته وی چې زر ورشه کور ته بیبي ته دې ووایه چې نبی علیه السلام راغلی نه دی نو کټوۍ به د اوره نه کوزویله صبر به ما ته وکړي ما چې خدای دا دومره ډېر کسانو ما خو یو څو کسه خو نبی علیه السلام خو د صحابه لوږه لیدلې وه که نه
د صحابو لوږې لیدلې ونه تیز आवाज یې وکړ راځئ راځئ نن جابر رضی الله تعالی عنہ ډوډۍ کړې راځئ دا بختور خلک ښه چې د هغې په مال کې ډېر خلک ډوډۍ وخوري ښه دا بختور خلک ښه وی راځئ راځئ وی چې لاړلو نبی علیه السلام ما ته وایي هغه کټوۍ ولیدله وی د برکت دعا یې وکړله وی چې یو زنانه راوغواړئ هغه به دله ډوډۍ پخوي د دې وربشو نه د 3.5 سیرو نه او زما بیبي ته حکم وکړه چې کله د کټوۍ نه به سالن راړوئ خو په اور به پرته کوزوی به نه او داسې به ترې سالن راړوئ او نبی علیه السلام د ځان سره 1000 کسان راوستل ډوډۍ نه خندق کې کنستو 1000 کسو او 3.5 سیره وربشي دی یو د بیزې بچی دی یا د ګډې بچی دی وی چې دقه شان به ترې سمسی رالی ورچوه وی سمسی به م ورچوله راوړه به م سمسی به م ورچوله ابار ته به م ډوډۍ رایسته 1000 صحابه ماړه شول او لاړل او چې کټوۍ له لاړلو کتل کټوۍ له اقه شان د غوښې ډکه پرته وه داسې استاذ و ښه داسې استاذ دنیا ته راغلی کټوۍ سالمه ډکه پرته وه سالمه ډکه پرته وه ډکه داسې استاذ دنیا ته راغلی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه مونږ داسې نه وایو چې مونږ علماو پسې راشئ په مونږ پسې مه راځئ په نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسې روان شئ مونږ به درته د هغه سنت ښیو مونږ به پسې ځو تاسو به پسې ځئ دقه یوه لار ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو نبی علیه السلام پسې روان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت په کور کې شروع او کوشش پې شروع کو خپل م کو نورو ته م وایو او په دقې سنتو باندې عمل کو دقې کې کامیابي ده دقې کې کامیابي ده او د دې نه اخوا دېخوا کېدل دا ناکامي ده یو بانډچي نبی علیه السلام ولیدو داسې نبی علیه السلام خیر خو وی این تورید څه کوې وی خپل کلي ته ځم وی یوه قیمتي خبره درته نه کومه هغې بانډچي ته وی کومه قیمتي خبره وی چې تشهد ان لا اله الا الله چې ته دا ګواهي وکړي چې الله یو دی زه د الله رسول یم وی دا ډېره قیمتي خبره هغه بانډچي ورته وی تا سره په دې خبره د دې انسانانو نه علاوه څه بل دلیل شته نبی علیه السلام ورته آو وی څه وی دا پورې د کیکر ونه ولاړه ده د کیکر ونه ولاړه وی دا ونه به درته ووایي وی دا به ووایي وی آو نبی علیه السلام هغې ونې ته اشاره وکړله هغې ونې ځمکه څیرله او داسې راغله او د نبی علیه السلام خواته ودرېده او د نبی علیه السلام د رسالت ګواهي ورکړله او د الله د وحدانیت هغې بانډچي وي زه به اوس ځم او دې قوم ته به خپل پیغام ښیم داسې پیغمبر زمونږ او تاسو د هغه په امت کې پیدا وي مونږ ولې د هغه سنت نه شروع کوو ښه په سنتو باندې شروع کړو په قلاره یو سنت د چا په مخ ګیري نه هغه اراده وکړو چې ګیري پرېږدو او د چا په مخ شته دی خو لنډې دي نو هغه اراده وکړو چې اوږدې وکړو ښه چې کله په دې مخ لاس راکاږې زه درته یو اسانه نښه ښیم ښه وی مولوي صاحب ګیره پرېښوده راتم ګران دی بیا وایي دا اوږدول یې راتم ګران دی زه هم چې داسې کله په مخ لاس راکاږې که نه او ګیره دې نه په مخ او یا وړی وای استغفر الله چې داسې مخ لاس راکاږې که نه وای استغفر الله خدایا ګناه مې کړې ده او ګناه ورته وام او په ګناه کې مبتلا یم خو الله ته راله د دې ګناه نه د بچو توفیق راکړي ته دا فرموله شروع کړه چې الله په دې مخګیره راولي که نه راولي ښه په دې مخګیرې راولی په دې مخګیرې راولو دا د 1,40,000 انبیو سنت دی دا نه بد ښکاري او بیا چې د چا ګیرې سپینې شي د خدای بندیانو د چا چې ګیرې سپینې شوي دي مشران یې تاسو ته خو که جولی وایې جولی درته خوروم که منت وایې منت درته کوم دا سپینه ګیره به سړی څنګه خرئ دا سپینه ګیره به سړی پرې خنچې څنګه کټ کوي که نه ښه ړومبی سپین د ابراهیم علیه السلام په ګیره کې لګېدلي وو ښه ړومبی سپین ویښته چې ابراهیم علیه السلام ولیده وی الله دا څه دي وی دا څه دي رب العالمین ورته وی نور المسلم ابراهیمه دا خو د مسلمان نور دی نور وی خدایا چې د مسلمان نور دی نو نور یې سیوا کې خدایا نو کم از کم چې سپین ډکي په مخ ولاړ دي چې سپینه ګیره څومره اوږدی دا په مخ خوند کوي الله ته مونږ ټول نږدې شوي یو که نه خو چې ګیره کې سپین ولګي که نه دا د مرګ نښې شي دا سړی قبر ته نږدې شي ښه
نو کوشش کو رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.